اوس دا څوک ویلی شي چې د الله په ټوله خدایي کې د پیغمبر نوم لویه مرتبه د چا شته؟ دا څوک ویلی شي؟ نو د خپل کلام رسولو د پاره به انتخاب چې دی هغه د پیغمبر وکړو، او بیا د پیغمبر د پویولو د پاره انتخاب چې دی الله د یو داسې ملائکی کړی دی چې هغه ملائکی ته جبرئیل علیه السلام وایي. جبرئیل هغه ملائکه ده چې د خدای په ټوله خدایي کې څومره ملک مقربین چې دي د جبرئیل نه اوچت مقام پکې د چا نشته. نو د هغه پیغمبر پویولو د پاره به بیا الله انتخاب د جبرئیل علیه السلام وکړ. هغه کلام الهی چې دی هغه به جبرئیل راوړو هغه متعلقه پیغمبر ته. نو جبرئیل به د مولا کړو د الله په مراد باندې، پوی به کړو چې د الله د دې لفظ دا مطلب دی او ته به د قوم ته داسې وې. نو هغې نه پس ته به بیا پیغمبر چې دی قوم ته هغه مراد بیان. عزیزانو، جبرئیل علیه السلام دا د جنت د زمانې نه او د آدم علیه السلام د زمانې نه د انسان سره د دې پیوستګي شوی، او داسې پیوستګي ده چې د انسان اول نکاح چې دی، اول نکاح دا هم جبرئیل علیه السلام تړلی. مقام دومره اوچت. بی بی حوا چې په جنت کې پیدا کړه او بیا اراده د دې وشوه چې د بی بی حوا او د آدم علیه السلام نکاح وشي، نو د دې دواړو نکاح چې دی هغه هم جبرئیل علیه السلام تړلی. او سوال د مہر د بی بی حوا مہر کې څه شی ورکړي؟ نو دغه وخت کې آدم علیه السلام سره وڅ چې د دې په مہر کې ورکړي، یا الله ز مہر څه ورکم؟ الله ورته وی آدم ستا په اولاد کې به یو پیغمبر پیدا کیږي، محمد نامه به وي، داغه په روح باندې لس کرته درود شریف وایا او هغه د دې بی بی حوا په مہر کې ورکړ. نو عزیزانو، جبرئیل هغه فرشته ده چې د انسان اول تعلق د نکاح هم جبرئیل جوړ کړو، او اخیری خاتمه هم د جبرئیل په جناب محمد رسول الله باندې. اوس دا جبرئیل دومره عظیمه ملائکه ده چې د شپږ شلې وزرې دي، شپږ شلې، بعض علما وایي 600 وزرې دي، او یو وزر د جبرئیل داسې دی چې هغه خور کی نو دا ټوله دنیا پټای. اوس په دې وزرو د پاسه لیکلي څه دي؟ علما لیکي چې په دې ټولو وزرو دا لیکلي چې قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نن هو قل هو مونږ ته د سخکاری نه، نن دنیا وګوره د انسانانو نه غواړي، انسانانو پسې ګرځي. نو الله پریخي چې ټیک ده چې ارکله تاسو د انسان نه غواړئ او زم پریخه ما، نو زه وګورم چې دا انسان ستا حاجت روا شي یا دا انسان ستاره ضرورت پوره کړي. نن تاسو وګورئ ټول ملک در په در او خاورې په سر په انسانانو پسې ګرځي، او د الله په مقابله کې حاجت روا چې دی هغه انسان ګڼي، او بیا انسان له هغه الفاظ وایي، هغه القاب ورکوي، پناه په خدای. دا وزیران مزیران چې چرته لاړ شي دوی له یو سپاسنامه جوړه کړي، دا علاقه کونسلر صاحب یا چیئرمین صاحب یا ارگن بلا چی دا علاقه خان یا چی سپاسنامه په هغه سپاسنامه کې چې کوم الفاظ لیکلي هغه وزیر ته، نو زه چې کله واورم یا وګورم نو زه سوچ کوم چې هغه کور دی وران شجاعت پکې اوسي، دې د غلو ډیرینه تاسو شی جوړ کو، تا خو ډیران دی. عزت ما آب دا زمکه د دې قابل نه و چې ستا قدمونه ورته او دا قوم پتا فخر کوي،
دا قوم دس اوس هغه ناس دي لکه پیشوګې. اسې زمونږ د حکومت د خلکو د شکلونو ته وګورئ که نه، ښایسته سړی هم پکې نشته، ټول پیشوګي میشوګي دي، او چا پوزې چیتي دي، او د چا غوږونه کاږه دي، او د او چونکې وزیر دی او دولت دی ورسره، پولیس دی غیر چاپیر دی، نو مونږ ورته ټینګېدی نه شو. نو خدای ځان ته سپارلي، نور به خوارېږئ، نور به ذلیل کېږئ، نور به رسوا کېږئ، تماشې به د ځان کوئ، څه لتاړ یې او څه رسوایي. نن زمونږ ملک کې تاسو وګورئ، قبرونو تم خلق سجدې لګي، قبر ته په سجده پرېږدي، تندی ورته ولګي. دا تندی دی چې د الله نه سوا چا ته په ځمکه ولګولو، په ټکي سړی کافر شي. پټک دیو جنا دې خبرو کې به ډېر احتیاط کوئ، سوچ وکوئ. کله کله تاسو د چا لاسونه سپوئ، دی یو بزرگ سړی یا د نیک سړی، نو لاس جوړ کې سپې، نو لاس پیدا سی اوچت کې، نو سپې داسې ورته کېږي، سر بنټ د سبحانه دا تقاضا. نو ایاک نعبد، خاص تعالی را عبادت کو، اے الله د عبادت قابل بل څوک نشته. او ایاک نستعین، اے الله تانه امداد غواړو، تانه سوا بل څوک د امداد قابل نشته. بل څوک چې تاسو سره امداد، الله چې د چا په زړه کې نه اچولي، که ته خیر غواړم تعالی 1 روپۍ نشي درکولی. چې د چاړه کې واچي چې روپۍ دل ورکه، د الله درکړي، بنده نه درکړي، بنده خو چاله سره. نو امداد به همیشه د الله نه غواړي، سوا د الله نه بل څوک د امداد غوښتو قابل نشته. چې الله در سره وي، ټول کائنات در سره دي. چې الله در سره نه وي، هیڅ در سره نشته. نو امداد به هر وخت د الله نه غواړي. ادغلو عقیده به نه ساتي چې د شپې زیارت ته ورشي، بابا غلې پسې زما خو غلاف او جنډه به درته راوړم که کامیاب شي. چې د شپې اخلاق کې کامیاب شي، سارے جنډه او غلاف را روان کړي، په قبر یې وغواړي. اوس دا بیل باس دی چې په قبرونو باندې غلافونه غوړولو، جنډې او درولو وغیرہ وغیرہ، چیرړې پې پورې تړلو، بعضې قبر چې وګوري دا خزی ورغلی، نو د دنیا چیرړې ورپورې تړي، د دنیا چیرړې. دا څه کیا خورې وای مراد دی. دلته زمونږ 5 پیران تیر شي، زیارتونه دي، هغې له چې ورشي پاسونې د جاروګانو ډکې، دا خزی ورځي او جارو یو سیسه به ورلړی، چې د چا جارون خطا نورې خزی مبارکه ورکې چې مبارک شه، مراد دی پورا شو، جارو دی ونخ. خدای خبر چې دا خزو زړه کې څه مراد دی، ځکه چې زمونږ د وطن د خزو مراد نه پوره کیږي. اسمان ته ورسېدې، خو لا همغسې مراد په زړه کې شته. دی چې خپلو کې کینی وایي خورې مونږ ته په پاکستان کې څه حق نه دی، نور څه حق غواړئ؟ مونږ نه هم اجړاګان جوړ کړه، دلګان هم رانه جوړ کړه، خنزیران هم رانه جوړ کړه، زه په کور کې ناست یم، ته په بروډونو باندې چکرې وایې، مونږ نه نور څه وایي؟ مونږ نه د ښځو څه جوړ؟ د مالدارو ښځې وګورئ، مالدارو نه څه جوړ کړه، او د غریبانو وګورئ، غریبانو کور د میردین جماعت شه، دوی ورته ډیټسن او سوزکې وکړي او دوپلایمار ورسره کړي،
داسې په بالا معنی تیرې او دوپړی ورته غږېږي او ښځې سرک تم ګوري او دغه کوي دغه دا د غریبانو زن طلاق وښځي نو نور څه غواړئ ملک ټول اړی ګړی شو خو ښځو ته لا حق نه دی میلاو اوس پوه نه یم چې نور لا څه پاتې ویم چې چېرته پټه غوندې تپوس مې ترې وکړې ښځو نه خو ما سره یې لګي هم نه چې زما نوم اوري او د تورې بلا نوم اوري چې دې ته غلي غوندې ویم چې نور څه حق پاتې دی چې زه یې درته را پیدا کړم سړی خو به هغه و چې ښځې به نوم واورېدو یا د سړي هوا به یې ولیده په سوړو به ښځه پټېده اوس دا کټی په لاره روانه ته به تې په سوړو پټې داسې در باندې در سوري لاړ هغه حیا هغه پرده په ټانګه کې په بورکه کې به ښځې روانې ویم ټانګې نه بیا غیر چاپېر پردې تړلې سرمایهدارو موټرونه به موټر کې به پردې جوړې کړې وې چې په بورکه کې هم زما ښځه چېرته څوک ونه ګوري د معتبرو دا حالو د غریبانو دا حال هغه حیا او هغه شرم را اوس دغه تپاتیو چې دا تاسو څه ګورئ لګي او دا چې څه ګورئ دا زمونږ د اعمالو وجه که تاسو په دې ملک اقتدار د هغه چا راولئ چې د چا ښځه پرده کوي ښځه پرده کوي ته به وګورئ چې د هغه نه به بیا بې پردې ښځې څنګه وګرځي نن خو تاسو اقتدار د هغه چا په ملک راولئ چې د چا ښځه شاملات دي او لورې شاملات دي که نه ګرځئ هغې پسې ګیرو والا دلته یو دی ګیري والا ما پسې بدلې مونځ تم راتلو خو هغه راسې مې بیا نه دی لیدلی مې لیدلی ښځې ډټسن کې کېنولې وې پولینګ سټېشن ته یې بولې خو چې زه یې ولیدم داسې بوک شو په ډټسن هغه راسې زما مخې ته نه دی راغلی دا 2 کاله 3 شو ګیره یم وه دا ګیره واله نو زما عزیزانو هر څه چې دي دا زمونږ د لاسه دا ملک بې حیا زمونږ د لاسه شو دا ملک بې غیرته زمونږ د لاسه شو دا مونږ شرمېدلی ملک زمونږ د لاسه څه چې دي زمونږ د لاسه دي اوس زمونږ د عملونو سزا مونږ ته ملاوي تاسو روزانه ګورئ د خان خو یو وخت دی چې ضرورتي کوسیلا بیٹک لا دی راشي او ضرورت پورا کیو بیا در نزي ٹھیک ده ته همغه منګ کې ګویا پس سوره بکنی او خاورې بدر باندې شیندلې کیږي همغه منګ کوره کله به گاڑی کې کېلې ګرځي او کله به مالټې ګرځي او کله به چابړې لګولې او کله به دي سي صاحب پولیس بدی ونی یا یو ګورې چې نازلم مونږ سو رسو کوم زګنا کوم اورس چې غړې دې ما خولې دلې وې په غډا هغه پسې ګر نارز مداو چې په دې ملک نظام چرته خدای راولي دا هغه خلقو چې چا کې خپل حیاوي او د چا په کور کې حیاوي الله هسپتال تک ورش کتانو لورش کچرو لورش الله سره نیولې قوم سر رسوا او ذلیل یې په دې درې ځای لیدلې دې خپل ذلت لو یلا رای بده روانه کړی سه انځش په کسان به پکې ناس دی او تبر ډرایور ناس میا د ټریفک سپای درې نیمه چټا کوي لاسته شر شپېلې وګړي چې شپېلې وګړي تا نړ بوټوس په چوک کې دوه راوړه کاغذونه کاغذ بداسه داسه تب سم فرعون متیاز ولا بچاته لارای نه ودره او چا دې ودره روبا سا کاغذونه حلدار سے خدای ده پخفور پرچا باندې مو دا خدای خاطر و دا فرعون بچیا تاسو سره خو چا خبره نشو کولای دا دومره ګیدړ درنه ولی جوړ شو
لیدلین دی خپل ذلت هغه وخت کې ستا پښتو او غیرت چرته لاړ شي تا سره خو په کلی کې څوک خبره نشي کولای څوک خبره در سره کوي ډاس پی اوس یو سپی ګوټي رونی وې صاحب حالدار ته خدای دې پاره کله پخپو ورته پریږدي کله زم نه دا چرته کې دي قانون دې لاس کې واغست پرې دم دې چرته نو صاحب د نه د ټیزونو واری او نه د پسکو واری او پښتو مختو د هر څه د سنبای نه وي لیدلم دا ټیم کې خپل ذلت بیا دې چې تانی ترا ولي او ولادت کې دی واچ در سره جوخته د غلو ټټای وي هغه ذلت خپل لیدلې بیا دې چې کچرو ته چالان کی هغه ذلت خپل لیدلې دی چلته پزمکه د سپی غوندې ناس دی زما عزیزانو د دې ټولو ذلتونو وجه چې دا د ټول قوم د خدای نه بغاوت دی چې دا قوم مالک حقیقی نه پیژني مالک حقیقی سره رابطه او تعلق نشتا نو خدای ذلیل او خوار زما واده چونو یو سړی راته ګیلا وکړه ماته وی چې تاسو چاته هم نه مال پمام د پلار حق دی ما چیرې د چا د واده ورږي پړی ویل نه مال پما دې سموټ خرڅ کړی زروک شه ما ته چې څوک د واده وي دا غنیم خدای سټاو باسي زه په عمر کې تللی نه یم کار مې څه دی غریب سړی کار مې څه دی د پیغمبر سنت مونږ پریخي دي مونږ تبایو طالب مولیانو پریخي پیرانو پریخي میاګانو پریخي عوامو پریخي خواصو پریخي د پیغمبر سنت پریخي نو خدای مونږه پریخي یې کنه کته د پیغمبر سنت ته نږدې رااله ته د ځان تماشا کوا ایس تکلیف بدر ایس په زندګۍ کې مې د کارډ نوم بدی شي کارډ کلور می واده دا او کزامن می واده کړی دي څوک بدا ثابت نه کی چې ما کارډ الګا زما د زوی واده کراله بیا وای جی کارډ مان نشته نه چرانش کارډ نشته دا زما خپل کارډ نه خراب ده کارډ دې سه چشمه نه دا چشم بدرته غړو په خیر براغله متمنی شرکت پلانی خان او پلانی خان او پلانی خان او دا مور برکټی ټول را په قطار کړي پکې سه پلانی خان په دغه خوشاله دا خلق دی دا بنی آدم دی اوس په دې خوشاله کې مې چې زمانم په کاټ کې ویل کې چې متمنی شرکت دي دیګر مولا دی خدای کور را ما څه دلته غوړه دی یو واده هغه په کې زمونږه دکان نامه ور کړو خلک بدل تراتل الګا دلی خود څه نشتا کوبه مو بس کې واده مخ کې دی دا هغه بهوده قوم دا دغه قوم نسل نه دی چې کوم قوم به د خپل لاس بوت جوړ کو خدای به ورته وی به کنه خپل لاس به بوت جوړ کو ول به دا زما خدای یو سړي خپل خدای خیرن شوو نو راوی وستو ویلم بول چې ویلم بولو نور ته کې خو چوچ یو سړی را روانو هغه ګیدړ ساتل دوه ګیدړانې ساتلی نو ولکه داسې دي الله خدای مې لک خیرن شوو نو او مې لمبولو هغه ګیدړانو نه پړې وېستو ور پرې خو ګیدړ خو چې متیاز کینو خپل چته کې هغه وراله په دې بوتي متیاز را پرې چې را پرې خو نو دا چې د چا خدای نو دی وی چې عرب یبول سالبان براسه عرب یبول سالبان براسه دا چې شم خدای کې دی شي چې د چا په سر ګیدړان متیاز کوي
بس ورغله دی او لخته ورته نیولې ده په ټکی مات کړي او راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایمان راو مونږ هغه نسل یو هغه د خرط دارالعلوم سرت کې مدرس شروع قائمه سره یو کتاب ده کوټي یو طالب پکې د لورلای علي ونه غوندي ماته وی چې مولوی صاحب زمونږ په مشرانو کې چرته کافر تیر شوی مال ډېر ول خان بیا رسل مسلمانان شوی مونږه مالا ولوس پوش مال ولی ول ما کې کله د خر رګ ټوپ وای نو ول زه په دې سوچم چې دا چل سره او دا چل دا دی چې هغه د کافرو د خر رګ ما کې را روان نو هغه د خر رګونه په مونږ کې را روان دا سميږي نه هغه بواوري چې خدای دې خوار کته خډیر زبرګ او خسړې کښوي خپل اندې بده زمکه او تختی نو عزیزانو مونږه اسلام چې دا یو رسم او رواج دی رسم او رواج سن تجورشي دا تبلیغی حضرات دیر دی الته د سن نه زیات شکایت کوي چې دا غزه خلق جمعهتون قرآنی او دای نو دی خلق تجورشي بھائی تو مسلمان ہے ہاں جی مسلمان ہے ہمارے گھر میں کوجا پڑا ہے ہمارے بڑے وضو کرتے تھے اور نکا زمان کوزا پراتا دا وضو او 10 پہ کولو تو مسلمان ہے کوزا زمان دا مسلمان ہے دلیل نازیدانو دا زمانگا اسلام نوم چه دے دا یو ملکی رسم و رواج دے لکا کافرو بچوی لکا بوتان والی خدای ما نہیں ویل بے وجدنا علیہ آباءنا وجدنا علیہ آباءنا زمون پلارو نکه په دې لار تیر شوی دي نو بس مونږ هم په دې لار روان نور په کوئی ګنا اوس مونږ وایو چې وجدنا علیه آباءنا زمون پلارو نکه باندې مسلمان نامه و نور ته خبر نه چې مسلمانی څه ته وي یو بزرګ بادشاہ ورته وي ورازا وسه چل دی وزه د خپل نیمه بادشاہي تعالی درکو نیمه بادشاہي مال راکې ویلیا هغه ورته دروغ مو وای بادشاہ ورته قران خورو چې زخپل نیمه بادشاہي تعالی درکو تاسو په ایمان وای د جماعت کې چې ناس یا لکه ته وای او تاکالیا چې دلته دا بادشاہي خلوی شه دا وزیران نه زمونږ دا چې دې درته وای چې خپل وزارت کې داسې مشیری درکو 15,000 ګامه ټوپ په وای کنه تاسو نه دسې یې کړ سمینه ټوپ په موه چې یا الله دا ورځ تکما چې وزیر صاحب مال مشیری راځي مونږ ټول داسې ا بزرګ او ځان تم ګورئ او چې د چا خدای سره لگاو هغه تم ګورئ بادشاہ ته وای چې نه یاره دا تاسو هغه ورته قسم وخړو چې زنیمه بادشاہي تعالی درکو دی ورته وای چې چون چتر سنجری رخ بختم سیاه با در دل اگر بود هوس ملک سنجرم اے بادشاہ د تور چترای غوندې د زما د بخت مختور شي چترای توري زما د بخت مخ دې د توري چترای پشان تور شي در دل اگر بود هوس ملک سنجرم که زما پزړه کې بستا د بادشاہ هوس نو مخ می تور شه ولی دې ورته وای زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز با یک جونم خرم اے بادشاہ زاغد نیم شپی پا بادشاہ چه خدای خبر کرے ما زما دی په خدای قسمی کستا دا د نیم ورځ بادشاہی په یو اوربش باندې والما د نیمې شپې
اوس تاسو به وایئ چې د نیمې شپې بادشاهي څه ته وایي. حدیث کې راځي د ابو هريره روایت دی چې الله ما یلیق بشانه څه چې داغه شان په نیمه شپه کې د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندگانو منځ کې چې څومره پردې دي دا لري، او الله په دغه وخت کې आवाज وکړي چې څوک شته چې دی وخت کې څو غواړي او زه ورکم، او په دغه وخت کې د الله والو سره د ملاقات یو جلب وشي. نو بزرګ ورته وایي چې د نیمې شپې په خوند خدای زه خبر کړی ما ستا د نیمې ورځې بادشاهي والله که په یو وربشي ما. اوس هغه حسن چې چا لیدلی نو د دنیا د بادشاهو حسن پسې بلاړ شي. ځکه رحمان بابا وایي چې په ښایست زما د یار ندي خبر څوک، په ښایست زما د یار ندي خبر څوک، چې خبر شي پرې به ندي دغه در څوک. زما د یار حسن چا لیدلی نه دی، مړی وشو نو په اخبارونو کې او په ریډیوګانو باندې او په ټلویزیون باندې او په بازار کې په لوډ سپیکرونو باندې اعلانونه کول چې دي دا خلاف سنت. د مړي متعلق صرف دومره اجازت ده چې کفن وګنډل شي او قبر زر تیار شي او د کلی علاقې غیر چاپیر صرف دومره کسانی چې جنازه قدرې وشي او بس خلاص. نو ما پسې دلته سړی راغی وی چې زمونږ استاد وایي چې دا خو چې څومره ډېر خلک یې عمره ډېر ثواب وي چې څومره ډېره دنیا یو جنازه یې درنه وي او پلانې چلی او ډینګړې چلی مال غوږونه مې مه خوره. او استاد ته دی وایه چې تا کم کم کتابونه ویلي دي هغه ولیکه ما ته راکړه، چا کم تا نه وی ویلی چې زه هغې کې درته بیا وښیم. خدای بندگانو په خبره ځان پوهوه. څومره ډېر خلقي هغه په هغه وخت کې چې قدرت اتفاق داسې برابر کی چې لویه دنیا یو سړی پکې مړ شي او پې ودري. په خبرونو راغونډول خلق په لوڈ سپیکر ګرځول په پیښور کې زمونږ ښار کې رواج دی لوڈ سپیکر ګرځي. ہم افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں چې پلانے مړ شو بس لاړو خبر خلاص. عربو کې چې مړ شو هذا خلاص ما فيه شيء خلاص. کارپوریشن والا راشي او کفانی مو کې ویم لمبي او بیوي سي او جمعات کې جنازو کې او بس دنه کوي خبره خلاص. دلته به صاحب سلیریش غنټي سار کړی چورګه خلق نه را رسی ورته. دا ټول کارونه خلاف سنت. ويكره حدیث شریف دا سي ويكره اعلام الميت في الاسواق والمحلات الا الاقرباء. اعلام د میت چې ده په بازارونو او په محلو کې دا مکروه دي الا الاقرباء مگر خپلوان به خبره چې کوم د دې مړي رشتہ دار دي ای ته خبرو کې د دینه سیوا ناغوي چاو اوس پوي شوما. نو د دې وجنه عزیزانو دا مشکلات مونږ ته دي ځکه چې مونږ دین زده کړی نه دی او اهل دینو ته نږدې پاتې شوي نه دي. په دې ملک کې دا رواج هم دی د ښځې چې کټوی باندې کړي او جوش وي او تویږي یا پیره بابا راورسېږي یا پیره بابا راورسېږي یا لویه ځوانه راورسېږي وغیره وغیره. دې سره که دا عقیده یې د سړي
چې په دې आवाज هغه ما ترارسي او دا کټوای د توې دونه بچ کولې شي. دا کفر او شرک. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله ډېر لوی مقام ورکړی د ټول کائنات نه لاندې، د ټول کائنات د پاسه او د الله نه لاندې دا د رسول الله مقام، لیکن په خپل صفات مختصه باندې الله پیغمبر موصوف کړي. ہر ځای موجود، ہر وخت اوریدونکې، دا صرف د خدای ذات ته په دې صفت باندې غیر الله چرته موصوف نه دی. زمون پر عمل کې دا چې خلق نشته او وی اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہم نے لینا ہے لے لیں گے محمد سے. وی اللہ سره خو یو توحید دی، هغه سره نور څه دي چې سالو مونږ به رسول الله نه. اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مدح کول چې د خدای بی عزتی پکې وشي، نو پیغمبر دا برداشت کولی شي یا خدای دا برداشت کولی شي؟ عیسایانو د عیسی علیه السلام دومره لوی احترام او عزت وکړو چې د خدای زوی ورته وي. تاسو ورته کافر وایي که نه؟ عیسایان څه بلا دي؟ ځکه چې عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وي. د بیبي مریم دومره لوی عزت وکړو چې د خدای ښځه نعوذ بالله ورته وي. تاسو ورته کافر وایي که نه؟ عزیر علیہ السلام د یهودو پیغمبرو، هغه مقام ته یهودو ورسولو چې وقالت اليهود عزیر ابن الله، و عزیر علیہ السلام د خدای زوی دی. یهودو ته کافر وایي کنه وایي؟ ٹھیک شو. تاسو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مقام ته ورسوي چې هلته د خدای بی عزتی لازم شي، نو تاسو به کافر شئ کنه بشئ؟ نو د دې وجنه اره خبرې ته سوچ کوي، فکر کوي. د غیر الله نه پیغمبران استما توای چې یو قبر ته تور شي او استاد عقیده چې د ما د پلانې مراد دا قبر پورا کوي. نو دې قبر کې دنه یو ولی پروت دی، او ولی لوی دی او که پیغمبر لوی دی. نو زما عزیزانو عرض می داو چې هیڅ مشکل کشا دا اللہ نہ سوا بل څوک نه دی، ایس حاجت روا دا اللہ نہ سوا بل هیڅوک نه دی. کشتا بل څوک هم شته چې هغه نه سوال وکړي. لکه خوشحال خان خټک ته یو ورځ یو ښځه راله، ویل ته خو شاعر او د سر نه واله تر خپو پورې یو ځای به ما کې نه پرېږدي چې ته د شعر نه ونه باسې او صفت مې ونه کړي. هغې ویل ښه، داسې ورته وکړه. لګیا شو، سترګې دې داسې دي، غوږونه دې داسې دي، ننګي دې داسې دي، شونډې دې داسې دي، غاښونه دې داسې دي، سینه دې داسې ده. چې نوم ته راغې، نوم ته اخر کې ورته وایي چې د نامه نه ښکته حل ویلی نشمه، د نامه نه ښکته حل ویلی نشم، د نامه غوټی د ګل دی د ګلاب. دې نوم کې که خیال وکئ څه شی غوټی غوندې، دې نوم کې غوټی. د نامه نه ښکته حل ویلی نشم، حیا او د ادب او د احترام د وجې. اگر چې اوس پاکستان کې خو د نامه نه ښکته حلونه شروع شو. ستاسو خدای کور ران کا په دې پاکستان جوړول، ستاسو خدای بیړی غرق، تاسو خدای هلاک او تباہ او برباد کا. د اسمانونو کال چې په کومه شپه نوی کېږي 15 د لیلة القدر باندې، پیغمبر به ټوله شپه په عبادت ولاړو چې زما نوی رجسټر په عبادت شروع شي. مسله خدا ده دی د کال نوی شپه باندې پاکستاني کنجرې او ډمې چې دي آ بربنډې سړک ورته راووتې چې نوی کال شروع شو. ټوله شپه یې په وي سی آرونو او په ډمتوب او کنجرتوب تېره کړې ده چې د کال نوی شپه ده. اخو خوشحال خان خټک غوندې و چې د حیا دا علمو چې وی د نامه نه ښکته حل ویلی نشي. زما عزیزانو دا ستاسو ملک دی، ډېر ډېره مبارک شه. خدای به هم پکې ډېر ډېر شرمایي که خیر.
او ډېر ډېر به پکې رسوا کېږي. غریبان خو شرمېدلي، په غټانو شرمېدل، خدای دې دا نور په شرمونو وشرموي. خو هغوی په څه شرمېږي؟ بې غیرته په څه شرمېږي؟ شرمېدلي په څه شرمېږي؟ نو عزیزانو عرض میں داو چې دین او اسلام توقع تصورم په دې ملک کې مکوای. بس کمال هم دا دی چې دا ځان قدرم بچ ځان. پرون یو سړی راغی مولانا صاحب زه تبلیغی مرکز تا کله کله ځم، نو چې زه راوځم نو هغه اثر را باندې بیا نه په څه ګډو وډو سر شو. نو ما ورته وایي چې تا نیت کې به څه فرقي، ته په نیک نیت ورځه او دا وایه چې خدای زه د نفس اصلاح کوم، ته بیا تماشا کوه چې په تا اثر کېږي که نه. ډېر خوشحال شو غریب. اوسې ما سوچ کو چې دا اوس دړه نه دا پوښتنه د ما نه کوي. نو عزیزانو دا ځان قدرې چې دی وخت کې تاسو بچ کئ، دغه هم توره ده. بچی بچ کئ. زمونږ بچی تباه کېږي لګیا دی. د مولیانو بچی تباه دي، د پیرانو بچی تباه دي، د میاګانو بچی تباه دي، د سیدانو بچی تباه دي، د شیخانو بچی تباه دي، د اجیانو بچی تباه دي. غرق دي، غږ نشي کولی. پخوا به جینکۍ مټیزې دی، اوس کالک ته زو غږ کې د سور بچی هغه مټیزي. دا داسې ذلیل قوم. او وایې وقتن په وقتن خدای کم سړی چې واګې وشلی او د دین نه باغي شي، د سپي په مرګ مري. مري که نه مري؟ د سپي غوندې مردار پروتي او د سپي په مرګ مري. مونږ ته به مرګ هم د سپي نصیب کېږي، د سړیتوب مرګ به مونږ ته نه نصیب کېږي. مونږ به د سپو په مرګ. قسم په خدای دی د یو قبر سره جماعت دی، باغی کې کم امام بچ ورغه ته تختیده بنو یو نه ما تاسو کو چل کته تی ولې راو تختیده تا ته ډیره تنخواه ملاوي. ما ته مولانا صاحب په خدای مې دې قسم چې شپې به سم لاستم دې قبر نه به سپو غپار راوته. دا شپ غپا به پکې جوړه شو چې ما به چې جوړ دا سپي په جمعات راو ختم ما خوري. نو ته زکه و تختیده. نو مونږ په قبرونو کې د سپو په شان غاپ. دا خو چې چمدید واقعات دي چې د قبرونو نه ښکرور لړمان راوتی خلکو لیدلی. خلکو نه دي ما لیدلی. ما او کچا ټټو کنو بوزمه ولا خیمم. تاسو پوه شئ؟ نو عزیزانو عرض مې داو چې زمونږ مرګ په خدای خبر چې څنګه د ایمان دولت ځان سره وړل په دې زمانہ کې دا سوچ مکوئ، دا تصور مکوئ. مونږ به د ایمان دولت سارا نه والک تاسو کوی چې زه تماچی جوړوم الته استاد راتوي چې دا ګټه آرامه ده. مالغه استاد دی چې کوم د امام دی دا غالا کې خلک پودر خرڅي، چرس خرڅي، افیم خرڅي، غلې کوي، ډاکې کوي، اجرتی قتلونه کوي. نو استاد توای چې تاسو قلبي کې دغه خوراک پته کې خدای دې خانه خراب. نو موږ د مردار خورو امامان یو، زموږ ټول خوراک مردار دی. زه سوالې شم چې دې جمعه تعالی دا روټای دی راوړی دا دې پالاله غټلی کا پارام دا ویلې شم او چې راوړي بس بلته ورته وول چې د په تندر دی ولګي اوس ته چل کې. نازیدانو خپنه شي ک تاسو جهنم ته ځئ نو مونږ به هم سرداران یو. زه دا ویلې شم پادیره چې دا پلیت د جنازه زنه کوم د ژوند ما ته معلوم دی.
د دې حرامي نکاح زه نه تړم، د د زندگی ما ته معلومه ده. دا مونږ ویلی شو. نو په وطن چې د ګنګۍ سیلاب راشي، ا د ګنګۍ سیلاب نه جماعت هم نه بچ کیږي، او نه تی مولا بچ کیږي، او نه تی پیر صاحب بچ کیږي. پیر صاحب په خلوت کې ناست او لوی واسکټ اچولې، پیر صاحب دوانه به مې نه وباس او د غلا پیسې ولا ورکړي ورته لاس اوچت کړي چې خدای دې د خنزیر بچي نورم لوی خلک بچ کیږي نه. لا هغه خلق لا. اوس مولانا احمد علی لاهوری رحمت الله علیه غوندې به څوک چرته پیدا کړي، جنازو سره بنتلو بالکل نه. طالبان ورته حضرت ولی ویل زه چې روان شم جنازې سره مړی ته وګورم نو ایمان ورسره نه، بے ایمان رواني، ما ته کشف وشي داغه د جنازې نو دغه سره ایمان نه، نو زه د بے ایمانه جنازې لنه ځم. اوس حضرت لاهوری به کوم ځای نه پیدا کړ. مونږ خو په 2 او په 5 روپۍ د اتو واړو جنتو ټیکټ ورکړو. نو عزیزانو عرض میں داو چې سبحانك اللهم، یو سبحان بس کده دې په وزن پوي شوي، سبحانك د دې په وزن پوي شوي، په خدای قسم چې جبه بمبل خبره بیاونه کی. د یو سبحان الله په وزن کا پوي شو. د بخاری شریف اخیری نه حدیث دی، اخیری نه چې بخاری په ختم شوه، هغه وایي 2 کلمې دي، 2 کلمې، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. 2 کلمې دي په جبه ډېرې آسانه، او د میزان په تله کې به د قیامت په ورځ د احد د غرونو غوندې پرتی. د میزان تله چې ستانی کی او بدی تللی شي، نو دا 2 کلمې به د احد د غرونو غوندې راشي او د نیکۍ په تله کې به واچول شي. کمی کلمې دي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. په جبه ډېرې اسانه او د میزان په تله کې به د احد د غرونو په شان کې خو بجای د دې چې زمون خله نور خبرې کوي، نو دا جبه ولی په دې عادت کو چې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. بلم لا سوکشته چې داغي پاکي څوک بیان سوکشته، مونږ خو بیانو. مونږ هو کدا اوقاف وزیر دی جمعه تراشی ورته وای وزیر سے دا زه استاد خپل قابل چرته چې ته خدای راو. توقاف وزیر ته وای چې اوقاف وزیران شپه ورځ د سود د زکات پیسې تقسیم شپه ورځ مردار او پلیت او ګندګی ده. وای دا زه چرته د دې قابلو چې استاخ په مبارک ورته راځي. هغه وجه څه چې درکی عزیزانو چې مونږه زه درته دا دې پورې وایم چې غله په لار روانو نور غله ناست، نو چې ناست هغه ورته لکه څوک یې ویل چې څنګه یې دغه سیو سمې وې الله خزوا غلو نور غلو ته आवाज وکړو چې څوک یې ویل چې څنګه یې دغه سیو. مطلب دا و چې غلط تاسو مې او غلط مونږ مې، نو ماما چې څنګه یې دغه سیو چا پیری دا شپه ورځ ورته دبلې او باجې غږی، قوالی دا دوپړای دی او باجی دی او سرناګانی څه چل دی. دا چشتی طریقه ده، هغه تمغه نشي. چا پکې صاحبہ پیریدا وې دی په سپېګمو کې ذکر کړي. نو دا سپېګمو والا
زمونږ مرګري پاتې شي داغي جواري باته بمړه کی او صاحب پرش 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 سپېګمو کې به اوس هغه لا به صاحب 3 غنټه سپېګمې سونه زکه چې غړي تیرونی دا د سپېګمو ذکر اوس کې نو سکه او ډل هر چا سره شته دا ذلیل قوم چې ده دا ذلیل قوم هر چا سره مرګره یو تورلم بلار راتلو مرګرو ته مې وی چې راځي دلتم دا ډېر دوم دامه ډېر دی چې دا د قصه وګورو چې دلا په کمالو باکې دی چې ورننه وته صاحب مریدانو مالټه راوړې کېلې میلې د ډېر سات پس د کوټې ډراوته حضرت سے ما ورته جی مونږ روان یو بس تا ملاقات تراله ویلو جی زدنن لګ مصروف ما خدای پاک سره مې په ټلیفون خبرې کوي ماته بس امرګرو ته مې چر پاسې کې دا پس دلا ووري زې چیزو اوس د سره څه اوس کدل دې په دې خله یو پړک ورکو دې تانه تلاړو رپورټ یو کو ما بنی سي چې تا پړک ولې ور کړې دا خپل کار دې دا ملک دې ازادي دې جمهوریت کې کسو غړیږي او کا خزای غړیږي ک لوري غړیږي ک زامنی غړیږي کمران توپ چې سو کئی جمهوریت کې پاګه پابندي خوشتا تنالت پداسي ملکی او تنالت پداسي جمهوریت دا زمونږ د ملک کومنګ یو مونږ په یو رنگ کې اسلام نه نخره جوړه کړی دا او کپیران صاحبان دی هغه په بل رنگ کې اسلام نه نخره جوړه نو دیو اجنا عزیزانو عرض میں داو چې د قران کریم تفسیر چې ده اغا عمل د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل اوس شریعت دام ده چې په درويشت کاله زمانه د نبوت کې درويشت کال زمانه د نبوت کې چرته دا ثابت شي چې پیغمبر پردای خزه تلاش ور کړی چرته خپل بیبي سره سهار ټیم کې ولاړو تیار غوندې وا خبرې کوي صحابه تیر شنو هغه ته आवाज چې आवाज یو کو چې زما دا پلانې بیبي دا فلانې اسنه چې تاسو سره کې تیر شي چې پیغمبر پردای خزه سره خبرې کوي لګیا نن پردای خزه مونږ ور سره ډانس کوو غډیګو ور سره پردای خزه جوړې کړي سنگار کړي مونږ په اسملو کې ځان سره کینولې بیا دا قوم د سړی نه خزه ته زیات په شوق وټ ور کوي بس پته کوي په بیډي ممبرای کې دلته یو تلک جان ہے ورته تلک جان آلندر یو ورځ ما وډی د اریان شو په بیډي ممبرای کې کمیټای کې د دې په خبر خلکو تلک جان تم ووټ ور کړو او هغه هم د کمیټای ممبر کړو د نور نامې بدر ته عالم
جمعه ورځ دا او منبر دی اوس خولې نه مې نورې ګډې وډې بیا وځي. زه به درته څه ووایم چې ستا په ملک نن ښځو څه حال جوړ کړی ښځو دې وجې نه عزیزانو شرمېدلی ملک پر روی زمین نن د پاکستان نه زیات چرته نشته. او نور به شرمېږي. اوس هغه بله خبره ده چې شرمېدلی پسې شرمېږي نه. په دې پوهېږي چې په تمامو مردارو دا خنزیر ولې زیات مردار دی؟ مردار خرم دی، مردار سپیم دی، مردار ټپوسم دی، مردار وغیرہ وغیرہ. لیکن په دې تمامو مردارو سیزونو کې د خنزیر نه زیات مردار پل چرته نشته. علما لیکي چې دا خنزیر خوم د خدای پیداوار دی او حیوان دی، دا دې دومره ولې زیات پلیت دی؟ دا ولې؟ علما وایي چې د دې وجه دا ده چې په حیواناتو کې ښځه او نر وي، لکه سړو کې چې ښځه او نر وي، او په حیواناتو کې هم د سړو غوندې ښځې او نر جوړې وي، مارغانو کې وغیرہ وغیرہ. کم نر حیوان چې کومې خپلې مادې سره جوړه شي هغه وخت کې مجال دی چې بل حیوان ورته نږدې راشي، چې راشي چکونه پې لګوي او په لت وي. خنزیر چې کومې مادې سره جوړه شوی او بل خنزیر راشي نو دې ته یو طرف ته شي یا بل ورته پرېږدي، چې بیا بل راشي یا بل ته یو طرف ته شي بیا بل ورته پرېږدي. نو خنزیر په خپله ښځه غیرت نه کوي. د دې وجه نه الله په تمامو مردارو کې د خنزیر نه زیات پلیت بل کم شی نه دی. یو بل کارم کوي خو هغه د منبر د وینا اوس نه دی. نو خنزیر چونکې بې غیرته دی، په خپله جوړه او خپله ښځه شرمېږي نه او په خپله یې ورته پرېږدي او بل ورته راخوشی کړي. د دې وجې نه په ټولو حیواناتو کې دا زیات پلیت. ووایئ په ایمان په پاکستان کې دا خلک شته که نشته؟ ښځې ته وایي بېګا خو نه وې، وایي سویلی کره مې شپه وه. نو ما وی چې سویلی کره دې شپه وه که سویلي کره دې شپه وه؟ سهار تاسو وګورم میړه د باګړو دلیل او د پروتي او دا راوځي، بټوه به هم شاته چولی، په نوکونو به پالشم مګلی، یو وړه بټوه لاس کې نیولي، دا د باګړو دبلدینې ګټي او دا په بټوه کې ګرځي ټوله ورځ. بل ورځ د یو مړي دوا ته تللی وم، چوک شادي پیر ورته وایي، چوک شادي پیر، چې په هغې کې مې کوم حال د ښځو ولیدو. اے پروردګاره مال ستا څومره عظیم صبر دی چې دا دنیا په بله اړې نه. یوه پکې بوډۍ وه، ړندم وه، نو د لاس نه یې نیولې وه راښکی، او دوکاندار ته ودرېده نو هغې پودړې په لاس شی نه کته. د خدای دې